جوانو چې هغه به مونږ نه کوو همیشه به چې دی نو مونځ پرېښودو د خپلو دوستانو سره به ناست نو دوستانو به ورته ویل که نه چې مونځ کوه نو دغه هلک به ورته ویل که نه چې زما خپل قبر دی زه په خپل قبر کې سملم زه مونځ نه کوم په خپله طریقه باندې به مونځ کوو کله به مونځ کوو کله به نه کوو لکه نن سبا چې کومه نوجوانان دا خبره کوي چې زما خپله مرضي ده زما خپل قبر دی که زه مونځ کوم او که زه نه کوم یار تا ته به رټه خبر درکړي که ته ورته د دین تبلیغ کوې همیشه به تا ته داسې خبره کوي وایي زما خپل قبر دی زه په خپل قبر کې سملم او دې نوجوان به داسې خبره کوله دا نوجوان چې دی نو بیمار شو کله چې دا نوجوان بیمار شو دا په یوه داسې بیمارۍ باندې بیمار شو که نه چې تاسو به ذهن وخوځېږي او الله پاک د دې بیمارۍ نه هر سړی وساتي دا چې کله بیمار شو دې له ډاکټران رالل که نه دا چې بیمار شو دې ته داسې بیماري ولګېدله که نه چې دې به په خوله باندې ټیزونه اچېلو او ډاکټران هم ډېر زیات حیران شو چې موږ چېرته دومره مریضان راغلي دي د چا خېټه خرابه وي د چا باندې الټۍ لګېدل وي د چا معده مسله وي او داسې قسمه کس چې دی موږ چېرته نه دی لیدلی دغه نوجوان چې دی د 3 ورځو پورې و 3 ورځې پس چې دی 3 ورځې پس چې دی د دنیا نه رخصت شو چې کله دنیا نه رخصت شو دې له چې دی غسل ورکولو کله چې دی له غسل ورکو او دې جنازې کټ چې دی د قبرستان طرف ته روان کو چې کله قبرستان طرف ته دی روان شول د کسان دا کټ اغېستی دی نامړی اغېستی دی د هغه نه پس چې دی نو سپي رالل एकदम او په دې کټ پسې ورپسې شول په دې خلکو پسې ورپسې شول نو دغه خلک ولګېدو او دا سپي چې دی د دې نه شړي چې دا سپي دې خوا نه راځي نو خلک هم ډېر زیات ستړی شو ډېر زیات حیران شو د هغه نه پس چې دی نو دغه نوجوان چې دی دا خښ کو کله چې دا نوجوان خښ کو او دې باندې چې دی نو خاورې واړېلې د هغه نه پس چې دی نو د سپي راځي او په دغه باندې غلغله کېږي سپي راځي د قبر ته راټولېږي او ډېر زیات غاپي نو خلک چې دی نو ډېر زیات حیران شو نو څه کسان ولګېدل څه هوښیاران کسان هم وو هغه کسان ولګېدل او دې قبر ته ودرېدل چې دلته دا سپي نه راځي بیا چې دې کسانو سم خبره وکړله یو مولا ته یې وویل که نه په سین کې دا واقع راغله بیا چې یو مولا راوستو مولا ته دا خبره وکړله چې دې څه قسمه واقع راغله ټوله واقعه ورته بیان کړله نو هغه مولا ورته ویل که نه چې تاسو د دې سین کې چې دی نو سوچو ته یې وویلو په یو علاقه کې دا واقع راغله هغه یې سوچو یې راوستو د هغه په نګرانۍ کې چې دی دا قبر کولاو کړو مولانا صاحب ورسره دی چې کله دا قبر کولاو کړو که نه د دې قبر کې چې دی یو خنزیر پروت دی او خنزیر ته چې دی نو هغه ته زنځیران لګېدلي دي ملګرو ډېر افسوسناکه واقع راغله ملګرو دا په سین کې ډېره وختینۍ واقع راغله خو په دې کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی نن سبا چې خلکو ته وایي که نه ته مونځ کوه نو هغه وایي زه په خپل قبر کې سملم زما خپل قبر دی زما خپله زندګي ده زه په هر څه باندې ښه پوهېږم خو دې طرف ته پکې سوچ کوئ که نه چې دې کس نه خنزیر جوړ شوی او د دې وجې نه چې د کلي ټول سپي راغلل او په دې پسې ورپسې شول هغه ته پته چې په دې کې یو خنزیر پروت دی او په دې کې خنزیر پروت دی نو هغه پسې غافل ملګرو زما ټولو مسلمانانو ته دا خواست دی چې د مونځ اهتمام کوئ د مونځ په باره کې چې دی نو بالکل چې دی نو ناکام نشته دی او د مونځ تپوس په لاول کېږي ځکه چې ته مونځ نه کوې که نه د هغه سزا یې تاسو ته ویلې ده چې څومره سزا الله پاک چې دی نو انسان له ورکوي او د قضا مونځ چې څومره سزا ورکوي نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی کوشش کوئ چې مونځ مه قضا کوئ که نه دا دنیا خو چې دی نو تېرېدونکې ده د دې دنیا نه چې دا موږ هسې روان یو خو کوشش کوئ مونځ کوئ که نه دې واقع نه موږ ته دا خبرې او دا مطلب دی که نه په دې کې اصل مقصد دا دی چې موږ چې دی نو مونځ قضا کول نه دي پکار که چېرته به داسې نه وایي که نه چې زما خپل قبر دی زه په خپل قبر کې سملم دا بل په خپل قبر کې سملي هر سړی په خپل قبر کې سملي او دې ته سوچ کوئ که نه چې داسې قسمه واقعه بیا راشي داسې قسمه حالات دي بیا د هغه نه مخکې چې دا سوچ وکړې چې زه مونځ وکړم الله پاک چې دی دې دنیا ته پیدا کړی یې په دې دنیا کې ته پیدا کړی دې دپاره پیدا کړی یې که نه چې ته نیکۍ وکړې ته د الله پاک عبادت وکړې د دې لپاره پیدا کړی ځکه چې الله پاک په قرآن شریف کې وایي چې انسانان او پیریان چې دی نو ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي نو الله پاک په قرآن شریف کې داسې ویلي موږ ټول له پکاره چې الله پاک عبادت کوو خاص کر رمضان المبارک دی چې په دې کې چې دی د منځونو اهتمام وکړو د تلاوت اهتمام وکړو د ښه خبرو اهتمام وکړو د غیبت نه دې څیزونو نه ځان وساتو